سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو نن یکشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لړم څلورمه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 26 سره برابره ده. شبنم وزیریم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت له لوري پاکستانی لوري ته د مسودې سپارل. د افغانستان مذاکراتي ټیم له 15 ساعته پرله پسې بحثونو وروسته تېره شپه 2 بجې پاکستانی لوري ته خپله نهایي شفیع مسوده سپارلې. ایران ته د اسلامي امارت پلاوي سفر. د کورنیو چارو وزارت په استازیتوب یو پلاوی د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په ناسته کې د ګډون په موخه ایران ته لاړ. او اقتصادي کمیسیون د 2 میلیارډ او 240 میلیون افغانیو په ارزښت د پانګونې لاس طرحې تایید کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مذاکراتي ټیم له 15 ساعته پرله پسې بحثونو وروسته تېره شپه 2 بجې پاکستاني لوري ته خپله نهایي شفیع مسوده سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون ویلي چې په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقض نه کړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره زموږ هیواد په ضد وکاروي. همداراز چمتوالی ښودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو 4 اړخیزه چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. پاکستانی لوري ته د افغانستان مسوده سپارل شوې او په مقابل کې د پاکستان دویمه مسوده هم 6 بجې افغانستان ته سپارل شوې. د راپور له مخې نن 12 بجې به یو ور بیا دواړه ټیمونه د منځګړو په حضور کې سره یو ځای کیږي او کوښښ به کوي چې یوې نهایي نتیجې ته ورسیږي. اقتصادي کمیسیون د 2 میلیارډ او 240 میلیون افغانیو په ارزښت د پانګونې لاس طرحې تایید کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه کې په مختلفو ولایتونو کې د شاوخوا 2 میلیارډ او 240 میلیون افغانیو په ارزښت د پانګونې لاس طرحې د تایید لپاره وړاندې شوې چې له هر اړخیزې ارزونې وروسته تایید شوي دي. د یادونې وړ ده چې د پانګونې طرحې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې له لوري په هر اړخیز ډول څیړل شوي او د تاییدۍ په موخه اقتصادي کمیسیون ته راجع شوي وي. کورنیو چارو وزارت په استازیتوب یو پلاوی د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په ناسته کې د ګډون په موخه ایران ته لاړ. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین غني ویلي چې د یاد وزارت د امنیتي چارو ستر معین ستر پاسوال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په 4مه ناسته کې د ګډون په موخه چې د کورنیو چارو وزیرانو په کچه په تهران کې ترسره کیږي ایران ته لاړ. متین د دې سفر موخه په یاد ناسته کې ګډون د سیمه ییزو همکاریو پراخوالی او د اقتصادي همکاریو سازمان غړي هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه اړیکو پیاوړتیا بللې. په خوست ولایت کې د بې پولې ډاکټرانو مشرې جودت له خپل ټیم سره د خوست والي سره لیدلي. د خوست ولایت مقام ویاند مستغفر ګربز ویلي چې د یاد ولایت والي مولوي عبدالله مختار د بې پولې ډاکټرانو مشرې جودت سره لیدنه کې ویلي چې افغانان د اوږدمهاله جګړو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي او لا هم اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې د خوست خلک ځانګړی فرهنګ لري نو اړینه ده چې د روغتیایي چارو په تطبیق کې د دوی دودونه او ارزښتونه په پام کې ونیول شي. نوموړي ډاډ ورکړی چې په خوست ولایت کې بشپړ امنیت ټینګ شوی خو د لا اغیزمنو فعالیتونو لپاره باید د اړوندو دولتي ادارو سره لازمه همغږي وساتل شي. بل لور د بې پولې ډاکټرانو مشرې ویلي چې د یادې موسسې روغتیایي فعالیتونه له 2012 میلادي کال راهیسې په خوست کې پیل او تر ډیره یې تمرکز د زیږون او مور ماشوم روغتیایي خدمتونو ته دی. نوموړي زیاته کړې چې د مرکز ترڅنګ د خوست په بېلابېلو ولسوالیو کې 8 کلینیکونه هم د دوی په همکارۍ فعالیت لري. جودت څرګنده کړې چې په خوست کې د ټولو هغو ادارو سره همغږي لري چې د عامې روغتیا په برخه کې کار کوي څو د خلکو لپاره غوره او منظم خدمات وړاندې شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استوګنې چاپیریال ادارې ویلي چې په 1950 کې یوازې 15 سلنه د افغانستان خلک په ښارونو کې اوسېدل. تر 2022 پورې دا شمېر 25 سلنه ته ورسېد او تمه ده چې تر 2060 پورې به دا شمېر 50 سلنو ته لوړ شي. دغه ادارې زیاته کړې چې د افغانستان ښارونه لا هم د دې چټکې ودې ته چمتو نه دي او په وینا یې باید هم د اوس اقدام وشي څو ښاري پراختیا د بدلون لپاره یوه مثبته محرکه وګرځي. او وروستی خبر هم دا چې په تیره اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 1,9,612 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. د ټولګټو وزارت ویلي چې په تیره اونۍ کې د حیرتان بندر له لارې 93,238 ټنه، د اقینې بندر له لارې 9,395 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 8,010 ټنه او د خفاف هرات له لارې 8,959 ټنه انتقالات ترسره شوي چې ټول 1,9,612 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د هیواد ته وارد او صادر شوي دي. یاد وزارت دغه ورځ ویلي چې تیره اونۍ کې 126 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه دي. ټولګټو وزارت زیاته کړې هڅه کوي تر څو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي او د ملي عوایدو د زیاتوالي په موخه د ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد بهیر روان او چټک وساتي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.